سلامونه خوږو دوستانو، هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ او دا مهال به ګورئ زموږ اف جي ټابز یوټیوب چینل. خوږو دوستانو، تاسو لپاره مې نن ډېر په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده چې موږ په هغې سره کولی شو په افغانستان کې د روشن سیم کارت کې پرې انټرنیټ استعمال کو. هغه انټرنیټ چې دی هغه انلیمیټډ دی، یعنې نامحدوده انټرنیټ دی، هیڅ محدودیت نه لري. یعنې تاسو کولی شئ چې هر څومره ام بی غواړئ نو تاسو استعمالولی شئ دوستانو. نو دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. د دې لپاره به تاسو سره یو روشن سیم کارت وي. په دې روشن سیم کارت کې یو د الفا په نوم یو نوی پیکیج راوتی دی دوستانو. هغه پیکیج زما په دغه موبایل کې چې کوم سیم دی په دغه کې نشته دی، خو دلته بل موبایل زما سره دی، هغه کې اوس تاسو دغه پیکیج زه درښایم دوستانو. تاسو به راشئ ستوری 555 او مربع دغه به دوستانو تاسو اوکې کوئ. له دغه اوکې کلیک کولو وروسته به دوستانو دلته تاسو ته الفا په نوم تاسو دوستانو کتلی شئ. زما په دغه موبایل کې د الفا په نوم دغه کوم وړاندیز چې دی دغه دوستانو راغلی دی. زه اوس دا طریقه تاسو ته ښیم. تاسو به دوستانو دلته به زه راشم، اوس به دې ته زه یو واستومه. په دې کې دوستانو تاسو کتلی شئ دلته نه محدوده انټرنیټ دی. تاسو کتلی شئ له 200 افغانۍ څخه دلته شروع کېږي. اوس تاسو دغه مکمله طریقه زه درښیم چې موږ څنګه کولی شو دغه نه محدوده انټرنیټ چې دی هغه استعمال کړو. نو دغه به دوستانو تاسو ته دغه وړاندیز هر سیم کارت کې راځي. نو اوس دوستانو راځم تاسو ته دلته په ښایم. تاسو به راشئ خپل کروم براوزر به دوستانو راخلاص کړئ. کروم براوزر راخلاصولو وروسته به تاسو دلته راشئ، دلته به ورته ولیکئ روشن ډاټ اپ دوستانو تاسو ورته ولیکئ. دغه تاسو ګورئ په دغه سرچ کې به دوستانو تاسو ورته دغه ولیکئ او دغه به دوستانو تاسو بیا سرچ کوئ. له سرچ کولو وروسته به دوستانو موږ ته یوه بله صفحه راشي. تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. زما دا انټرنیټ چې دی دا یو څه ضعیفه ده دوستانو. ښه دوستانو، تاسو یې کتلی شئ چې زموږ ته یو دلته اپشن راغی. تاسو به دلته راشئ، په دغه 3 ډاټ باندې به ورته کلیک واخلئ. له 3 ډاټ کلیک اخیستلو وروسته به دوستانو تاسو دلته راشئ. دغه یو اپشن دوستانو وینئ ټرای پیز، په دغه اپشن باندې تاسو بیا کلیک واخلئ. له دغه کلیک اخیستلو وروسته به تاسو ته یو داسې صفحه راشي. دلته به تاسو دوستانو راشئ، په دغه ځای باندې به تاسو ورته کلیک وکئ. دوستانو له دغه کلیک کولو وروسته به تاسو دلته راشئ پری مایم، په دغه اپشن باندې وروستي اپشن باندې تاسو دوستانو کلیک واخلئ او تاسو ته به داسې صفحه راشي. دلته تاسو ته وایي دوستانو چې تاسو په 350 افغانۍ باندې تاسو 3 جی بي انټرنیټ ترلاسه کولی شئ. خو تاسو به اوس وایئ چې تاسو هلته ویلي وو چې تاسو موږ پرې انټرنیټ استعمالولی شو. دغه دوستانو په 350 افغانۍ چې کوم 3 جی بي انټرنیټ دوستانو دوی ورکوي، دغه انټرنیټ که تاسو چې ته په 2 یا 3 ورځو کې خلاص کړو، له هغې وروسته په مکمله میاشته تاسو ته پرې انټرنیټ درکوي. دغه دوستانو تاسو ته زوم کوم، که تاسو دوستانو دغه 3 جی بي انټرنیټ چې دی دغه خلاص کو، که 3 4 5 ورځو کې خلاص کو، له هغې وروسته به دوستانو مکمله میاشت تاسو ته دلته انلیمیټډ انټرنیټ درکوي. انلیمیټډ نامحدوده انټرنیټ چې دغه انټرنیټ سپیډ چې دی دوستانو هغه سپیډ به 256 کیبي پر سیکنډ وي. نو دا موږ څنګه کولی شو چې فعال کړو دوستانو؟ د دې لپاره به تاسو که غواړئ 450 افغانۍ 5 جی بي واخلئ، نو دغه 5 جی بي که تاسو په 2 3 4 ورځو کې خلاص کړئ، نو بیا به تاسو ته مکمله میاشت پرې انټرنیټ درکوي. همداشانې تاسو کولی شئ 200 افغانۍ 10 جی بي واخلئ. دغه 10 جی بي که تاسو په 10 ورځو کې خلاص کړئ، نو هغې وروسته به تاسو سره انټرنیټ نه وي که نه، دغه به تاسو 10 ورځو کې خلاص کړی وي، نو هغې وروسته به تاسو 20 کومې پاتې ورځې چې دي هغه کې به تاسو پرې انټرنیټ انلیمیټډ انټرنیټ استعمالولی شئ. او دلته به دوستانو تاسو اوس راشئ، دغه موږ څنګه کولی شو چې پرې کړو. دغه دوستانو وینئ دغه مور دغه اپشن باندې به دوستانو تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو وایي چې اکټیویټیشن د فالولو لپاره T8555 ته واستوئ. دغه T8 به دوستانو تاسو 555 ته واستوئ. دغه پیکیج به تاسو سره فعال شي. او د غیر فعالولو لپاره دوستانو که تاسو غواړئ چې دغه بیا غیر فعال کړئ، نو تاسو به UT8555 ته واستوئ. او بیا هم دوستانو تاسو د ستوری 555 مربع په ډایل کولو سره هم دغه پیکیج فعالولی شئ دوستانو. نو همدغه شانتې دغه مکمله هغه د پیکیجونه تاسو کتلی شئ دوستانو تر 200 افغانۍ د چې 10 جی بي ورکوي. نو خدای دې وکړي چې تاسو دغه 10 جی بي په 2 ورځو کې خلاص کړئ. له هغې وروسته چې پاتې کومې 28 ورځې دي هغو کې تاسو انلیمیټډ انټرنیټ ترلاسه کولی شئ. نو یو ورور دوستانو غوښتنه کړې وه، ویلې دغه انټرنیټ په کومو ساحو کې کار کوي، آیا کلیوالي ساحو کې کار کوي او که نه؟ دا دوستانو په ټول افغانستان کې کار کوي. هغه ساحې چې روشن سیم پکې کار کوي
2G انټرنیټ ورکوي 3G انټرنیټ یا 4G انټرنیټ ورکوي هر ډول انټرنیټ چې ورکوي نو تاسو کولی شئ چې دغه استعمال کړئ په مکمل افغانستان کې هغه کلیوالي سیمې وي ښاري سیمې وي هر ځای چې وي نو تاسو کولی شئ چې دغه انټرنیټ استعمال کړئ یعنی که افغانستان د روشن شبکه چې کومه ده چې په هر ځای کې کار کوي هر ځای کې فعاله وي نو تاسو کولی شئ چې په دغه کې انټرنیټ ترلاسه کړئ نو دوستانو زموږ صحت چې دی په دې کې خو دا روشن 3G نه دی تر دې دمه د افغان سیم کاروم هغه 3G دی نو روشن 2G دی دلته سم کار نه کوي نو هغه صحیح چې 3G وي نو بیا کولی شئ تاسو ترې زیاته ګټه واخلئ ځکه چې دغه انلیمیټډ دی که تاسو په 3,500 افغانۍ 3GB انټرنیټ واخلئ نو تاسو که دغه 3GB انټرنیټ په 3 ورځو کې خلاص کړئ نو تاسو به پوره 28 ورځې پری انټرنیټ استعمالوئ هره ورځ تاسو کولی شئ 24 ساعته تاسو پری انټرنیټ ترلاسه کولی شئ مکمله میاشت نو په کومه ورځ مو چې دغه پیکیج اخیستی په 3,500 افغانۍ باندې نو تاسو کولی شئ تر هغه چې یو میاشت پوره شي او هغه تاریخ د بلې میاشتې همدغه تاریخ راشي نو تاسو کولی شئ دغه تر هغه میاشتې پورې دغه انټرنیټ استعمال کړئ نو دوستانو دغه ویډیو خدای دې وکړي چې تاسو دغه ویډیو خوښه کړې وي نو دغه ویډیو تاسو له نورو دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم له دغه وړاندیز څخه خبر شي دغه د الفا په نومې دوستانو تاسو کتلی شئ دغه د الفا وړاندیز دی چې په روشن سیم کې نوی راوتلی دی نو تاسو اوس نامحدوده انټرنیټ ترلاسه کولی شئ شاید دوستانو تاسو ته داسې وړاندیز هم د روشن له لورې راغلی وي چې تاسو ته ویلي وي چې تاسو په 200 افغانۍ باندې نامحدوده دقیقې ترلاسه کوئ یعنې 200 افغانۍ ورکړئ نو یوه میاشتې لپاره تاسو پرې غږېدلی شئ تاسو ته ما دوستانو وهم ښودلی او ما ته هم دغه وړاندیز راغلی و چې 200 افغانۍ په بدل کې نامحدوده دقیقې ترلاسه کوئ نو دا همدغسې دی که تاسو په 3,500 افغانۍ واخلئ نو تاسو په 3,500 افغانۍ یو میاشت پرې انټرنیټ استعمالولی شئ نو هغه مو بالکل مفت وي او فری به وي دوستانو نو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره شیر کړئ هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښ شوي وي هغه ورور چې په خاص ډول په کامنټ کې پوښتنه کړې وه چې زما کوم پوسټ کړی و نو هغه لپاره دا وایم چې دا په هر ځای کې کار کوي هغه ساحو کې چې د روشن سیم کار کوي نو تاسو کولی شئ چې دغه انټرنیټ ته استعمال کړئ نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښ شوي تر بلې ویډیو په چې زه راځم د الله په امان